یو کم او یایم صفحه د اخر کرخ نه زموږ سبق ده ويخطب قائما خطبه په ولاړی وای د جمعې د ورځې خطبه به امام په ولاړی وای بغیر د عذر شرعي نه پناست خطبه ویل د سنتو نه خلاف دي ويخطب قائما خطبه وای په ولاړی علی طهارت او په پاکۍ کې او دس کې با خطبه وای فین اقتصرا کچره کو تاهی او کموال او کو علی ذکر الله تعالی په ذکر د الله نجاز جائز د عند ابي حنیفه پنځ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دار کماملی غنته ذکر مکو او یو مختصر غنته آیات وي نو بس دام د خطبه قائم مقام شو ځنه اوقاتو کې چې امام ني نو عوام سره غټ غم دای چې خطبه وسنګ وو نو بس خطبه دام دا چې سړی الحمدلله وي ورپسې ولن سورۃ وایا بیا کین لغونتی بیا پاسا بیا یو مختصر سورۃ وایا هغه سنت به پیدا شي وقال او صاحبین وي او دا اصل مسلک دی چې لا بد من ذکر طویل خلاصې نشته نه ضروری دی اوږد ذکر یسمى خطبتن چې هغه ته خطبه وی فی العادت په عادت کې یعنی داسې وی کنه خطبه کې ګوره داوی چې هغه کې د خلکو الاوامر وی د قیامت یاد دهانی دی وی هغه د مشتمل په درود باندې په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د مسلمانانو لپاره د دعا وی کس مصیبت او تکلیف کې مسلمانان اختدي هغه لپاره د سوي دعا دی فإن خطب قاعدا که یو امام خطبه وی پناستا او علی غیر طهارت یا بیودسا نجاز روادی خو و یکره مکروه دی مکروه دی ورته داسې کداسې وکل چې پناستا وی نو سنت نه خلاف یو کو خدا خطبه بشوي کني ګوره دې دا مقصد ني بعض خلک د فقها او په خبره پويږي نه حضور صلی الله علیه وسلم خطبه دا په ولاړ وی اوس کې اوسړه بلا عذر پناست وای نو د سنتو نه خلاف کوي ګناهګار دی خو که یو ناپو حدا سے وکل نو خطبه وشو کو نشو ابرل مخال رسول دا نه غري چې پناست وای که یو ناپو پناست وای نو ګناهګار شو خو خطبه وشو دې دا مقصد اوس خطبه نبی علیہ السلام پاودس کې ویلي خو یو سړی بلا عذر په اودس وای نو دې خو ګناهګار شو خو خطبه وشو کو نشو نه خطبه وشو او د شرطونو د جمعې ندام دی الجماعت جمع دا یعنی چې جمع نه نو جمعې مزبسوش کم از کم دې د پاره جمع شرط واقلهم او کم د دې جمع نه پنځ د امام ابو حنیفه رحمه الله ومحمد نو پنځ د امام محمد رحمه الله ثلاثه درې کسان دي سوال امام سوا د امام یعنی یو کلی کی خو شروط موجود ویل به د جمعې مسکی بیا به مزله کی چې کم نه کم د امام نه علاوه درې مقتدیان خو موجود وي وقال ابو یوسف او ویل دی امام ابو یوسف رحمه الله اسنان دوتا نه چې وینم د جمعې مسکی سیوا امام سیوا د امام ويجهر الامام او جهر بکوي پتی زبوای امام بالقرات قرات لرا پدې کې پتیزه به قرات وې د جمعې په مسکه دا سنت طریقه لکه د ماسپخین په مسکه قرات پکلار دی ولي حضور صلی الله علیه وسلم دا سکړي او د جمعې په مسکه قرات پتاو دی ولي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا سکړي دین ټول سره دا نقل له وليس فيهما او نشته د په دې دوه رکعاتونو کې قراءت سورته لستل یو سورت بعینها معین چې بس دا به پکی او دین علاوه وګنی بلللې اگر چې دا خبره ده ګوره سنت دادی چې د جمعې په موس کې په اول رکعات کې دی سوره اعلی وی او په دویم رکعات کې دی سوره غاشیه وی خدا سي نشته غني چې یو موس پوری او صورت خاص ته او دغه نه علاوه وګنی بل باندې نه کیږي اس کیږي نه نو دا واجب جمعه علی مسافرن په مسافر باندې یو مسافر چې په حالت سفر کې وي نو جمعه په د واجب نه د کراغه وی کا نو ډېر خبره ده ورنه کده د جمعې په ځای د ماسپخین مزکو نو د سفر د مشقت د وجنا د جمعې وجوب په د باندې نشته
د جمعې وجوب دا په دوی باندې نشته ولا امراتن او نه په خزه باندې جمعه واجب ده نو زنانه کورونو کې د ماسپخین مزبکای هکه یو ځای کې د پردې تنظیم او زنانه مزل روته نو دای بیا 2 رکعات د امام سره کوي ولا امراتن او نه په خزه باندې جمعه واجب ده ولا مریض او نه په بیمار باندې یو سړی بیمار دی نو د باندې جمعه دا واجب نه ولا عبد نو نه په مری باندې لکه په خواب جهاد نو د کافر نکم نارینه چې بیرا واستلا په غلامان په غلام باندې جمعه واجب نه ده ولا اعما نه پړو فإن حضروا دا مذکوره کسان ک چره حاضر شول وصلوا ومزيكم مع الناس خلق سره نو اجزاهم نو کافی کی د دوینا عن فرض الوقت د فرض د وختنا د ماسپخین د مصپزیت دا کافی شو که مسافر راغه مسافر جمم پکې ورکول شي یو زنانه د جمعې مزل رااله بیمار راغه غلام راغه ډوند راغه نو د ماسپخین د فرض په سیمانه بس دغه د جمعې فرض کافی شو ويجوز جائز دی للمسافر مسافر د پاره والمریض یو بیمار د پاره والعبد یو مریض د پاره ان یؤم فی الجمعه چې امامتی ورکی په جمعه کې د جمعې امامتی مر کول شي